مینا خو ظاهره ده خو څنګه ثابته کم چغې خو څوک نه وخي چې تا سره مې مینه ده د خلکو په زړونو کې الله د دپاره محبت اچوي دا د قرآن نسبت دی دا د قرآن عظیم الشان هغه وفا ده هغه محبت دی چې ټوله دنیا اوده ده که نه او دا قاري صاحب د شپې په تنهایۍ کې راوچت شوی دی او د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي او څنګه تلاوت کوي تاسو ته پته ده عام خلک تلاوت کوي د هغوی تلاوت او ستا په تلاوت کې خو فرق دی که نه تا قواعد ویلی دي تا خواری کړی دا تا مهنت کړی دی تا لهجه زده کړی دا تا د قرآن حق ادا کړی دی تا د قرآن حق ادا کړی دی څنګه قرآن اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها او څنګه قرآن زین القرآن باصواتکم او څنګه قرآن حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا حسن ورکی قرآن شریف پخپلو آوازونو سره فإن الصوت الحسن لکه څنګه چې ښکلی قرآن ښکلی آواز یزید القرآن حسنا د قرآن حسن نورم سیوا کوي نن د دې ملک پاکستان یو وړوکی ماشوم په ټوله دنیا کې مشهور دی څه وجه ده ان الله یرفع بهذا الکتاب قرآن سره د زړه نه مینه خواري کړې ده محنت یې کړی دی وګوره رب العالمین هغه وړوکي ماشوم ته څومره عزت ورکړی دی که دا محنت منگا شروع کا دا محنت تاسو شروع کو نو صد خیال لے عزت با ملاوی گی ہو کنا تپاغ ورس کامیاب شو چی تدے مدرسی تراغ لے اس صرف دمرد د خپل استاز ادب او احترام لازمی دے د قرآن عظیم الشان احترام لازمی ده قرآن سره مینا لازمی ده او ضروری خبره ده ګوره